د مهربان خدای پر سپېڅلي نامه د کابلینزو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې ښه وخت ولرئ. درنو لیدونکو، نن په خبر کې له سیاست، امنیت، اقتصاد او هاخوا بیا پر اداري جوړښتونو غواړم بحث وکړم چې دغو اداري جوړښتونو په راز کې بیا د یوې ادارې د رامنځته کېدو هڅې د حکومت له پیل نه شوي چې هغه آسان خدمت اداره ده. آسان خدمت وایي چې ډېر زیات څه مو کړي دي، خو لا هم ډېرو څه ته پکار ده چې باید کار وشي. دا چې څه شوي دي او څه کارونه باید وشي، کومو برخو کې آسان خدمت کار کولی شي، عامه خدمات څنګه عرضه کولی شي، او یا دا چې عامه خدماتو کې اسانتیا څنګه رامنځته کولی شي، هغه موارد دي چې نن یې غواړم بحث وکړم. له ما سره په بحث کې میلمه ده د آسان خدمت ادارې د عامه پوهاوي مسؤل ښاغلی نوراغا صدیقزی صاحب. په دې هیله چې تاسو مې هم ملتیا وکړئ. صدیقزی صاحب ستړي مه شئ، ښه راغلاست. مننه کور مورم، سلامونه تاسو ته، سلامونه اوریدونکو ته، او مننه له دې نه چې موږ ته مو وخت راکړ تر څو خپل لاسته راوړنو او ننګونو په هکله خپل ولس ته جزئیات ورکړو. مننه کوم. ځینې کسان ښایي آسان خدمت په اړه لا هم معلومات ونه لري. آسان خدمت په کومو برخو کې کار کوي، هدف یې څه ده؟ آسان خدمت که چیرې لږ شاته ولاړ سو، یعنی غواړم آسان خدمت یوازې په افغانستان کې نه ده. آسان خدمت په لومړي ځل لپاره په 2012 کال کې آذربایجان کې رامنځته سو. د دې هیواد د ولسمشر تر لارښوونې لاندې په 2013 کال کې هلته په کار باندې پیل وکړو. هلته هم د اداري بیوروکراسي یا کاغذپراني ورته وایو، دا بیخي له حد نه زیاته وه. ښار یې هم د کابل په ډول باندې و، یعنی له اطرافو نه خلک ډېر ورته راغلي وو کابل ښار ته. دلته هم ډېر راغلي دي، هلته باکو ته هم همداسې ډېر راغلي وو. نو همدا و چې د خلکو ته د عامه خدمتونو په وړاندې کولو کې څه ستونزې وي. همدارنګه که له بل اړخه ورته ځیر سو د فساد له اړخه، هغه هم اوج کې و. نو همدا اداره ورته رامنځته سوله، نوې طرحه وه. بیا وروسته 10 هیوادونو نور هم کاپي کړله چې لومړی هیواد افغانستان و. ولسمشر په 2014 کال کې هلته ولاړو. دا اداره یې کله هلته ولیدله، نو بس دلته ځینو ځوانانو ته وظیفه وسپارله تر څو د دې اداري سټرکچر او بالاخره دلته پرانیزي. په 2014 کال کې موږ د اداره پرانیستله. تر دې دمه مو ډېر څه کړي دي د هیوادوالو لپاره، او زیاتره موږ که څه هم وان سټاپ شاپ یا واحد مرکز دلته اوس د عامه خدمتونو نه لرو، خو موږ دلته له ډېرو ستونزو سره مخ وو، ځکه هلته سیستمونه جوړ وو، اضافي پروسې نه وي. فقط یوازې ټولې راټولې کړل، له یوه چتر لاندې راټولې کړلې او هلته یې ټول خدمتونه ورته وړاندې کړل. نوم یې آسان خدمت ورباندې کېښوده. وبکې ولې آسان خدمت مفکوره اوس هره اداره خو د دې لپاره څخه جوړه ده، رایجاته ده، وزارت او اداره او ریاست چې خلکو ته خدمات وړاندې کړي. نو بیا د آسان خدمت ادارې ته څه ضرورت چې ګویا یو بل اداره دی اوسي د دغو ادارو کارونه دې اسانه کړي؟ دا په څه معنی؟ دا په دې معنی کله چې زموږ عام خلک په ادارو باندې په پاشلو ادارو باندې ګرځي، یعنی په دې معنی چې که چیرې د عوامو خلکو لپاره داسې یو مرکز واوسېږي چې څه کارونه یې چې دولت سره دي، نو ټول لاړ شي هغه یو مرکز ته او همالته له ټولو اسانتیاو سره لکه پارکینګ، کافیتریا، لابراتوار، شنه ساحه، وړکتون، دا ټول ورته وي. یعنی دا بهترینه طرحه ده. په دې معنی چې عام خلک به له سردرګمۍ نه او له پاشلو ادارو نه به بېغمه وي، مالی ځای به نه کېږي، یعنی پیسې به بې ځایه نه لګېږي. او دلته په کارپو او یعنی داسې خلک دي په کار باندې دلته ګمارل شوي دي چې حتی د چلن لپاره هم موږ د کپاسټي بلډینګ ظرفیت سازۍ وړتیا لوړولو لپاره ورته صدیقزی صاحب بخښنه غواړم چې تاسو د آسان خدمت مفکوره په هغو ادارو کې پلي کړې ده، یعنی کارونه مو ساده کړي دي. په هغه اداره کې مو دا کار کړی ده، یو بله اداره مو ورته نه ده رایجاته کړې. مثلا د پاسپورت په ریاست کې تاسو کار کړی ده، تاسو هلته خدمات ورته وړاندې کړي دي، یعنی یو ډول سیستم مساعده کړی ده. ولې تاسو په خپله همدغه اداره کې دا کار کړی دا پر دې معنی چې دا کار خپله ادارې هم کولی شوه، نو لاسته راوړنه یې څه ده د آسان خدمت؟ ستونزه دلته څه وه؟ ستونزه دلته دا ده چې د تدارکاتي پیچلې پروسې دي چې موږ نه پرېږدي چې موږ وان سټاپ شاپ پرانیزو، یعنی په کابل کې هغه واحد مرکز پرانیزو. نو موږ دا ښه وګڼله تر څو چې زموږ مرکز ایجادېږي او موږ 400 عامه خدمتونه راوړو تر یوه چتر لاندې خلکو ته وړاندې کوو. تر هغه دمه موږ باید لاس ترزنې ورته کینو، نو تر څو زموږ وان سټاپ شاپ جوړ شي او مرکز واحد یا واحد مرکز موږ جوړ شي د خدماتو لپاره، موږ لاس ترزنې کې نه ناستلو.
موږ هلته چې کوم پروسس د کارونو چې په باکو کې کېده زموږ ټیم هلته لاړ، هلته یې مطالعه وکړله. موږ په کارپو کسان لرو، یعنی نورو ادارو کې داسې کسان نشته لکه کوم کې زموږ په اداره کې دي. پروسس سمپلیفیکیشن یونټ زموږ یو داسې یونټ دی چې د اضافي سټیپونه لرې کوي، له اداري پروسو نه لرې کوي. تر دې دمه پورې موږ 126 پروسې مطالعه کړي دي، 14 یې تیارې تطبیق شوي دي، 22 نورې د تطبیق لپاره آماده دي. دا هیڅ اداره نه لري، تاسو توازی معلومه ده. موږ د شهیدانو معلولینو لږ وروسته راځم ورباندې چې موږ له هغې ادارې سره کار وکړو. یوې عادي پروسې 22 سټیپه درلودله، 22 سټیپه. یعنې تاسو فکر کولای شئ چې کله یو څوک راځي 22 سټیپه 22 ځایو کې امضا واخلي، 22 دروازو ته ځي، هلته ټکوي چې تاسو دا کار د زما کار راته ترسره کړئ. یعنې عام خلک دي، دا څومره د دولت ترمنځ فاصله رامنځته کوي. سیغزی صاحب زما ستاسو خبرو سره دقیقا چې همغږي شته، ولې زه دا وایم چې موږ د کډوالو د مهاجرینو یا د معلولینو یا د پاسپورت او یا بل هر وزارت او هر اداره کې همدغه سټپونه په خپله کور دننه موږ کولی شو چې راټکم یې کړو که نه. آسان خدمات موږ په خپله د کور دننه په وزارت او اداره کې کولی شو چې خدمات یې رایه وکړو. ولې ضرورت دغه ډول یو بلې ادارې ته څه ده چې بیا هم تر ډېره حده پورې وزارتونه او ادارې د تربګنات په سترګه ورته وګوري، یو ډول داسې احساس وکړي چې تاسو خو پر موږ راغلي یاستئ، موږ ته یې را زده کوئ، زموږ سیستم تاسو را جوړوئ. دا ښه نه وه چې یو خو لومړی باید همدغه ماموریت ته باید رښتیا هم کار شوی و، که کاپي شوی هم ده، لکه څنګه چې تاسو ویلي چې 2000 لومړي کال لپاره په آذربایجان کې او وروسته بیا تاسو په 2014 کال کې 14 کال کې افغانستان دلته را کاپي کړه. آیا ضرور دا نه و چې اول مو بنسټیز کار ورته کړی و، یو واحد مرکز مو جوړ کړی و چې موږ رښتیا هم پوه شوي وو تر ډېره حده پورې چې څه کار کولی شو؟ اوس نو تر ډېره حده پورې موازي اداره یې ګڼي، ځینې د مخابراتو د وزارت تر څنګ، د مالیې وزارت تر څنګ، د پاسپورت ریاست تر څنګ یو موازي اداره یې ګڼي چې مرسته کوونکي. دا هېڅکله کې موازي اداره نه ده. ما وړاندې ویل چې کوم وړتیا او ظرفیت چې د اسان خدمت په د ادارې په کارکوونکو کې ده، او هلته چې موږ کوم څه زده کړي دي، زموږ کارکوونکي وخت په وخت ځي باکو ته او هلته له هغې نه زده کړې کوي، او دا هم په کور دننه ده. یعنې موږ هېڅ کوم بهرنی اډوایزور نه لرو چې موږ ته راهنمایي وکړي چې دا وکړو یا هغه وکړو. او موږ دغه نورو ادارو سره که پاسپورت وښیي او که نورې ادارې وښیي، موږ له دوی سره د تربګنات په ډول باندې مخ ته نه ځو. د همدوی کارکوونکي دي، د همدوی پروسې دي او د همدوی کارونه دي چې عامو خلکو ته فقط یوازې زموږ مرکز ده او موږ نظارت ورباندې کوو. په توګه د پاسپورت ریاست ته چې تاسو له رئیس نه پوښتنه وکړئ، قطر نه وایي چې دا د اسان خدمت خدماتو چې موږ ته سیستم اسان کړی وای، دا زما مدیریت و، دا زما د ریاست مدیریت و چې پروسه مې د ډاډه ساده کړه. اوس اصلي پوښتنه دا ده که نه چې موږ ولې مصارف بې ځایه کوو؟ آیا دا ښه به نه وه چې مثلا 2 کسه مو د یوې ادارې 2-3 کسه مو د وزارت لیږلي وه همدغه آذربایجان ته، او هلته د اسان خدمات یې زده کړي وه، بېرته راغلي په خپل اداره وزارت کې کار کړی و؟ فکر نه کوئ تاسو چې که چیرې هرې ادارې لپاره مثلا موږ 400 عامه خدمتونه لرو چې د 400 عامه خدمتونو لپاره د 400 ادارو کارکوونکي 400 ځلې تلله باکو ته، هلته زده کړې کولې او بېرته راتلله، بیا دلته وړاندې کوله. او بله خبر دا چې که هرې ادارې ته غواړم دا بحث مکمل کړم، که هرې ادارې ته موږ د سیستم جوړولو لپاره ځانګړی ټیم ورته بیل کړو، او هرې ادارې ته موږ د سافټویر ډیولپمنټ په برخه کې موږ ورته ځانګړی ټیم بیل کړو، او هرې ادارې ته په ځانګړې توګه د PR یا پبلک ریلیشن په برخه کې موږ ځانګړی ټیم بیل کړو. تاسو پوهېږئ چې څومره منابع زموږ ضایع کېږي. دا خو واضح ده. اوس همدغه بوج پر تاسو باندې ده، په دې ادارې باندې، یعنې 400 مراتبه باید په دغه خدماتو کې لاړ شي او هغه مسایل ورته دلته هماغه یو ټیم کار کوي، 400 ادارو سره، هلته به 400 ټیمونو به کار کوه. دا به وبښئ سیدي صاحب، دا به بنسټیز کار شوی و، د هرې ادارې به کس معلوم و، هلته به بیا هغه په خپله اداره کې همدغه خدمات په اسانۍ سره وړاندې کوه. یعنې کله چې د 400 ادارو کارکوونکي هلته ځي، زه په دې باندې باوري یم چې دوی خپلې برخې هلته نشي ورپکې پیدا کولای، ځکه اسان خدمت چې په کوم شکل باندې هلته رامنځته شوی ده په دې ډول باندې نه ده چې په هره اداره کې د جدا وان سب شاپ ولري. موږ جدا وان سب شاپونه فقط یوازې د دغه لپاره جوړ کړي دي چې فعلا لپاره موږ په کابل کې د عامه خدمتونو لوی مرکز موږ لا تر اوسه نه دی پرانیستل شوی د تدارکاتي مشکلاتو له مخې نه، چې زموږ پروسې پیچلې دي. تر دې دمه پورې موږ سیمه ورته خالي کړې ده، خو تر دې دمه پورې لا هم نه دی پرانیستل شوی. نو موږ
عملاً له دې ادارو سره کار وکړو، هم د سافټویر په برخه کې موږ کار ورته کړی ده، همدغه یو ټیم کار ورته کوي او بیا د هغې ادارې کارکوونکي همالته د کله چې سافټویر موږ ورته ډیولپمنٹ کوي، ورته وړاندې کوي، نو هغه د افغانستان کانټیکس ته په کتلو سره موږ ورته وړاندې کوو او د هغې ادارې کارکوونکو ته بیا موږ خپله تخنیکي روزنه ورکوو، یعنی خپله داسې تر باکو پورې هغوی تلله، هلته یې دا زده کړې کولې، دلته ډېر کم لګښت ورباندې راځي. ساده شو سیستم تر ډېره حده پورې تاسو ته افغانانو ته ساده شوی ده. پخوا آسان خدمت فکر کوم د مالیې وزارت په اړوند یو اداره وه، یعنې چارې د هغه تر مشرۍ لاندې، او اوس مخابرات وزارت. په دوو وزارتونو کې تاسو څه کړي دي؟ خدمات مو اسانه کړي دي او که نه، یا نه تر اوسه له دوی سره مو کار نه ده پیل کړی؟ تر ډېره حده پورې موږ یوازې په عامه خدمتونو باندې فوکس کوو. که د داخل د وزارت وښیي، د مالیې وزارت وان سټاپ شاپ موږ ورته جوړ کړی دی، باوجود چې کېدای شي تر ډېره حده پورې د موږ په ویژن او میژن پورې موږ اړه نه درلوده، موږ هلته جوړ کړو ورته. د مالیې وزارت د کوچنۍ مالیې او منځنۍ مالیې لپاره موږ وان سټاپ شاپ جوړ کړو او د آماده ده د لانچ لپاره، کېدلی شي دوی ورځنی استفاده وکړي ډېر نږدې راتلونکي کې. همدارنګه د مخابراتو وزارت لپاره موږ هغه کومې برخې چې عامو خلکو سره سروکار وو هغه مو هم ورته جوړې کړي دي، یعنی باوجود چې د دې چې زموږ په دیدګاه او ماموریت کې نه راتللې او د دې ادارو د وړاندیزونو په اساس باندې موږ دا کار ورسره وکړو. موږ تر ډېره حده پورې د پاسپورت ریاست ستاسو په ماموریت کې راته چې دا کار بالکل پاسپورت عامه خدمات یا مخابرات عامه خدمات وړاندې کوي، مالیې وزارت هم عامه خدمات وړاندې کوي. په ګمرکونو کې دومره بد حالت دی چې سړی کلاړ شي ورکېږي پکې، یعنی ګمرکونو سره چې ما درته 400 عامه خدمتونه موږ لرو، موږ ګمرکات، مالیه، لوړه کچه، ټیټه کچه ټولې ورپکې راځي، یعنی 400 عامه خدمتونو وخت اړتیا لري چې موږ تر پوښښ لاندې راولو. موږ پرایورټایز کړي دي، یعنی هغه لومړیتوبونه مو سنجولي دي. پاسپورت د هر یو وګړي اړتیا ده، کوم څوک چې غواړي له هېواد څخه بهر لاړ شي. لایسنس یا جواز سیر د موټر د چلولو اسناد دا د هر یو هېوادوال اړتیا ده. موږ پرایورټایز کړي دي، یعنی کوم څه ته چې موږ لومړیتوب ورته ورکړی دی هغه د خلکو د غوښتنو په اساس باندې موږ هغوی ته لومړیتوب ورته ورکړی ده او د هغوی د غوښتنو په نظر کې نیولو سره موږ ورته وړاندې کوو. موږ په دې وروستیو کې په ترافیکو سره موږ کار وکړو، د برېښنایي لایسنس موږ افتتاح ته آماده ده، یوازې مقرره پاتې ده چې د وزیرانو شورا هغه تایید کاندي او له تاییدین وروسته موږ لږ زره معلومات غواړم ولس یې واوري. دا به څه ډول لایسنسونه اوسي؟ خلک به یې څنګه ترلاسه کړي؟ پروسس به یې څه ډول وي؟ پخوا چې وي یعنی ته زموږ هېوادوال واضح ده ورته معلوم ده، کله چې یو لایسنس یې اخیستی یا جواز سیر اخیسته په کتارونو کې به درېدل، اضافي سټیپونه او خلکو سره ډېره بد رویه او بد چلند به کېدای شي ورسره سوی. خو له دې نه وروسته یعنی غواړم هېوادوالو ته دا واضح ووایم چې له دې نه وروسته به بد چلند له دوی سره نه کېږي. وان سټاپ شاپ په پیچلو په متفاوتو ادارو باندې به نه ګرځي، هرې دروازې ور ټک ټک کاندي، بیا ننوځي هلته یې وایم زه واخلي هلته یې هلته. دلته به کله چې له یوې دروازې نه ننوځي له بلې دروازې نه به دوی بیرته چې کله وځي ای لایسنس به ورسره وي. ای لایسنس چې ده یعنې دا ډېر پرمختللی سیستم ده. اول دا ده چې غواړم د پروسو په اړه بحث کوم. وړاندې ما یاد وکړه چې په دروازو باندې به دوی نه ګرځي. پخوا یې 22 پړاوه درلودل او اوس یوازې 9 پړاوه لري د جواز سیر او د چلولو جواز. پخوا 21 پړاوه درلودل، دا بل اوس به 11 پړاوه بس لري نه ولري. یعنی دا هغه څه و چې موږ راکم کړی، یعنی 10 پړاوه مو دغه په پړاوونو کې مو کمښت راوړه، لکه څنګه چې تاسو وایئ چې په سټپونو کې څو سټپه اوس دا سټپونه ولې یو لویه اندېښنه چې اوس هم افغانان لري او شته. متاسفانه تاسو هم ښایي د آسان خدمت ادارې هم ایس کړي اوسي. که مراحل شلوي او که 15 وي که 10 وي که 2 وي، تر څو چې اراده د کار کولو نه وي، تاسو فکر نه کوئ چې رښتیا هم د خلکو خدمات نه وړاندې کېږي؟ خلکو ته رښتینې د ارادې د رامنځته کولو لپاره که تاسو مامورینو سره یا د عامه خدماتو کارکوونکو سره کار کړی که نه، یا دا ستاسو له صلاحیتونو څخه یا له وظایفو څخه نه دي؟ نه، دا بالکل ډېره ښه پوښتنه دې وکوله. دا بالکل زموږ له صلاحیتونو ده او زموږ له مسؤلیتونو څخه ده. موږ نه یوازې داسې دوی سره د چلند او رویې د لپاره موږ د وړتیا لوړولو ورته ورکشاپونه او سیمینارونه ورته دایروو. موږ سیستم ورته رغوو. سیستم مو دغه د ای لایسنس یا برېښنایي لایسنس لپاره موږ سیستم رغولی ده. سیستم د دوی لاس نیسي
ترڅو کارونه کاندي. حتی په دې ډول باندې موږ دا سیستم عیار کړی د کله چې یو څوک چې د ادارې ته مراجعه کوي ورته وایي چې ستا دغه لایسنس موږ تا ته په 10 دقیقو کې درته درکوو. هلته به چیرې 21مه دقیقه سي یعنې زموږ په وان سب شاپ کې موږ دا سیستم ورته لرو. کله چیرې 21مه دقیقه سي زموږ هیوادوال کولی شي دوی شکایت وکاندي. یو خو دا د سیستم خبره ده، بل د مانیټورینګ خبره ده. موږ تر هر وان سب شاپ تر شا پورې موږ یو مانیټورینګ روم لرو یا د څارنې اتاق لرو چې هلته زموږ کارکوونکي ناست دي. د کارکوونکي راویه له کوم څوک چې مراجعه ورته کوي له هغوی سره څاري. همدارنګه د سیستم څاري چې په څونه وخت کې دوی سالنګاري کړې ده نه ده کړې، یعنی په هیڅ لحاظ باندې نه د دوی رویه او هم په شفافیت باندې کاملا موږ څارنه لرو او هیڅ کله کې نشي کولی له دې سیستم څخه وړاندې لاړ شي. یو لنډه دمه لرم انشاءالله چې همدغه ځای نه به بیا پیل کړم چې ګویا دغه د اسان خدماتو د وړاندې کولو لپاره څنګه چې تاسو ویلي چې مرکزی خونه باید په هر ځای کې اوسي یا مکملا یو مرکزی خونه اوسي. که د پاسپورت ریاستونو څوک د ترافیکو ریاستونو څو د دوه د کارونو پر مخ بیولو لپاره که بیا تاسو ظرفیتونه رامنځته کوي که د هغه د ادارې له ظرفیتونو څخه استفاده کوي چې عام افغانان هم په واضح ډول باندې پوه شي. درنو لیدونکو ستاسو ملتیا هم غواړم تاسو هم کولی شئ له موږ سره اړیکه ونیسئ. زموږ د ټلیفون شمیره ستاسو تلویزیونو په پاڼه کې ده. د خدماتو په اړه که وړاندیزونه لرئ چې آسان خدمت یې پیغور وکړي، فکر وکړي، او یا هم پر کومو برخو کې چې ستونزه لرئ د بیلګې په توګه هغه ځایونو کې چې آسان خدمات ورغلي دي او وړاندې شوي دي آیا راضي یاستئ که نه، دا او دې ته ورته نور مسایل را سره شریکولی شئ. د خپرونې په لړ کې به انشاءالله چې ورته ځوابونه پیدا کړو. ستاسو ملتیا غواړم بیا راګرځم. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ. صدیقزی صاحب که د پاسپورت ریاست راواخلو او بیا هم د ترافیکو ریاست تاسو خبره وکړه، دلته دغه کاري ظرفیت تاسو ورمعرفي کوئ د دغه ادارې د کارونو د ترسره کولو لپاره که نه له شته ظرفیتونو څخه استفاده کوئ، هغوی روزئ، هغوی ته زده کړې ورکوئ، څه ډول دی؟ بالکل همداسې ده. کومه اداره کې چې شته ظرفیتونه دي موږ له همغو نه استفاده کوو. حتی په ښه معاش سره، یعنی کوم معاش چې دوی لري له هغه نه پورته یو معاش تاسو بیا ورکوئ. د آسان خدمت له پلوه هم ورته معاش ځانګړی کېږي، هغوی له پلوه نه هم ورته ورکول کېږي. خو په هغه وخت کې کله چې زموږ واحد مرکز پرانستل سي، خو فعلا لپاره که د پاسپورت په وان سب شاپ کې څوک کار کوي، که د ترانسپورت په وان سب شاپ کې څوک کار کوي، که د شهدا او معلولینو په وان سب شاپ کې څوک کار کوي، همدارنګه که څه یا د ترافیکو یا هم په مالیې سره کار کوي، هلته چې دي موږ له شته ظرفیتونو نه استفاده کوو. د هغوی د وړتیا د لوړولو لپاره موږ ورکشاپونه او ټرینینګونه ورته لرو په تخنیکي برخه کې. یعنې په هغه عام اصلاح یو کومکي برنامه ده چې تاسو له د وزارتونو ادارو سره ترسره کړې. دقیقا. او د آسان خدمت هدف دا نه ده چې ګنې کومو ادارو کې چې هلته خدمات وړاندې کېږي هغه خدمتونه موږ ودرو ټول راوړو. موږ د آسان خدمت واحد مرکز ده. آسان خدمت واحد مرکز به یوازې د دې لپاره وي چې سهولت، نور سهولت رامنځته کاندي د عامه خدمتونو په بهیر کې. یعنی هغه مرکز به هم هلته فعالیت کوي، خو د دې لپاره چې هغه کوم قطار کې چې خلک ورته ولاړ دي، کوم لاینونو کې چې خلک ورته منتظر دي تر څو عامه خدمتونو ته لاسرسی ولري، هغه قطارونه موږ غواړو له منځه یوسو. یعنی دا په خپله ما مخکې د موازي ادارې مسله یاده کړه، د موازي ظرفیت یا د جوړښت د رامنځته کېدو مسله یاده کړه. دا په خپله تاسو فکر نه کوئ چې موازي او جوړښت ده 15-10 کسه به په پاسپورت ریاست کې هم ناست همدغه کارونه به کوي، هلته هم تاسو تر پوهه لاندې راوستئ، یو واحد مرکز کې به هم دا خدمات وړاندې کوي. نو بیا ولې د دې لپاره چې پخوا به تاسو د شپې 2 بجې تللی پاسپورت ته کوم یادي، د شپې 2 بجې به تاسو په قطارونو کې انتظار ووایه تر څو یو پاسپورت ترلاسه کړئ، او زیاتره وخت به مو حتی توانېدلي هم نه یې 15 ورځې وخت ونیوه تر څو تاسو یو پاسپورت ترلاسه کړئ. اوس یوازې د 3 ساعتونو خبره ده. یعنی دا آسان خدمت او د 3 ساعتونو نام باید دا نور هم راکته شي. زه هم دا وایم، یعنی دا سیستم مونږ په خپله اداره کې رامنځته کړو، نو بیا د یو واحد مرکز رامنځته کېدل بیا څه ضرورت ده چې هم د په خپله اداره کې دا کار وکړي، هغه پروسس د 15 ورځو نه 3 ساعتو ته کړي، هم بیا واحد مرکز د په دې برخه کې هم د خبرې ته راځم. یعنی ما درته ویل وړاندې چې یو خو د هېواد د وګړو زیات لوډ ته چې نشي کولی هغه ادارې چې کوم چې هلته خدمات وړاندې کاندي په هغه
ډول باندې وړاندې کړي. یو بل د آسان خدمت ادارې کې کوم شته ظرفیت چې د لږ ظرفیت نه غواړو ښه استفاده وکړو. په دې معنا چې که چیرې تاسو غواړئ چې لا نور سهولتونه درته رامنځته شي، که چیرې تاسو غواړئ حتی آنلاین خپل کارونه مخته بوځئ، نو دا به یوازې آسان خدمت اداره چې تاسو ته دا خدمات وړاندې کوي. په دې معنا چې کوم اداره کې تر دې دمه پورې آنلاین یو څه سوي دي بدون آسان خدمت چې آنلاین پاسپورت افتتاح کو پیل موږ وکاو. یعنی موږ غواړو په راتلونکي وخت کې زموږ دا هم اوس کولی شو تاسو آنلاین ثبت نام وکړئ او کولی شئ تذکرې زموږ اړوند نه دي، باوجود تذکرې زموږ اړوند نه دي، خو موږ پیل موږ وکړو. موږ 2 کاله وړاندې شاوخوا 1.5 کال وړاندې موږ آنلاین پاسپورت سیستم رامنځته کړ چې خلکو په آنلاین باندې هلته فورمونه ورته ډکول. او زموږ لرلید هم همدا ده چې تاسو باید په کور کې اوسئ، یو له کور نه خپل کار سرته ورسوي، که هغه نکاح خطي، که هغه قواله وي، که هغه سیدي صاحب د خدماتو په وړاندې کولو کې هیڅ مشکل نشته. یعنی خلکو ته اسانتیا رامنځته کیږي، خلک سهولت غواړي، خلک ډیر مصرف نه غواړي، خلک د وخت ضایع نه غواړي. دا هر څه په ځای. اصلي پوښتنه دا ده چې بیا یې تکراروم او ښایي لیدونکو سره هم همدغه خدماتو پوښتنه وشي د یوې ادارې په موجودیت کې چې دغه ټول خدمات په همدغه ډول آسان ډول باندې ارائه کوي خلکو ته، د یو بل واحد مرکز ضرورت څه ده؟ اوس تاسو د پاسپورت مسله یې را یاده کړه چې وخت به 15 ورځو کې خلکو نشوه کولی چې پاسپورت واخلي. اوس دغه خدمات 3 ساعتونو ته راغلي دي د آسان خدمت په مرسته. دقیقا دا کار وشو او دا لویه لاسته راوړنه ده. ذاتي د یو بل واحد مرکز ته د پاسپورت د ترلاسه کولو، د پاسپورت د چارو د تنظیم لپاره څه ضرورت شته چې یو بل جوړښت موږ رامنځته کړو، حد اقل 2-3 کسه پکې مصروف کړو؟ 2-3 کسه. یو خدا ده چې کله چې ډیر کارکونکي هلته کار کوي، نو یو خدا ده چې خپله د اقتصاد چرخش باندې راولي، یو دا خبره ده. بله خبر دا ده چې هلته موږ له منابعو نه سمه استفاده کوو. په دې معنا چې اوس کله چې تاسو هلته ځئ د پاسپورت ریاست، هلته څوک نشته چې تاسو ته لارښوونه وکاندي. او بله خبر دا چې عام خلک په پاشلو ادارو باندې ګرځي، پاسپورت لپاره یو ځای ته ځي، تذکرې لپاره بل ځای ته ځي، د ډیپلوم لپاره بل ځای ته ځي، د نکاح خط لپاره بل ځای ته ځي، د شهادتنامې لپاره بل ځای ته ځي، سپارچې لپاره بل ځای ته منډې وهي. یعنی عامه خدمتونو لپاره اساسي د حل لاره دا ده چې عام خلک یو واحد ځای ته ولاړ شي. همدغه یو واحد ځای، نو پر دې معنی چې تاسو دغه ټولو ادارو کارونه واخیستل کنه. او زه به اوس بیا نو د شهادتنامې لپاره اسکا معرف وزارت ریاست ته نظم کارکونکي ټول راځم به تاسو ته. اوس پوښتنه دا شوه چې د معرف د ریاست کارکونکي به څه کوي؟ نو خیبل اخره د معرف د ریاست کارکونکي به د آسان خدمت له مرکز څخه هغه خدمات وړاندې کوي. هیڅ کله راځي په دې واحد مرکز کې تاسو سره یو ځای دقیقاً ټول کارونه به فقط یوازې د واحد مرکز له لارې نه تنظیمیږي. یعنی هغه کارکونکي چې هلته کار کوي هغه به راځي دلته کله چې زموږ مرکز جوړ شي البته، او له همدې ځای نه به له خپلې مرکزي ادارې سره په آنلاین بڼه باندې له همغه ځای نه خدمات وړاندې کوي. اوس دا خبر واضح شو. همدغه څه ما غوښتل که نه چې خلکو پوښتنې جواب شي چې آسان خدمت یو موازی اداره نه ده، د هغه ادارې له ظرفیت څخه په یو واحد مرکز کې کار اخیستل. د بیلګې په توګه بخښنه غواړم، د ښاروالۍ اړوند کارونه به د ښاروالۍ اړوند د ادارې په واحد مرکز کې کوي، د پاسپورت اړوند کارونه به د پاسپورت کارکونکي په اړوند د واحد مرکز کې کوي، دې ته ورته نور ټول ادارې. نو بیا آیا تاسو فکر نه کوئ چې دغو ادارو ته بیا موږ ضرورت نه لرو، نو چې هم یې ځای بند ساتلی ده، هم هلته رئیس بیا د دې له خاطر څخه تنخوا او معاش اخلي چې زما کارکوونکی زما په اداره کې نه بلکې واحد مرکز کې ناست او خدمات وړاندې کوي؟ دلته تاسو یو مس انډرسټینډینګ ورته وایي یا غلط فهمي ورته وایي، دا ده چې زیاتره د ادارو مسؤلین هم همدا فکر کوي چې ګنې که چیرې د آسان خدمت ته انتقال سو، آسان خدمت هلته یوازې نظارتي بڼه لري. یعنی فقط یوازې موږ د دوی په کارونو باندې نظارت کوو، موږ له دوی څخه هیڅ کار نه اخلو. یوازې هلته موږ سیستم ورته جوړ کړی ده، وان سټاپ شاپ کړي مو دي، بیک آفیس او فرانټ آفیس یا مخکینۍ ادارې او شاتنۍ ادارې مو جوړې کړي دي، او د دوی د اصلي ادارو شتون حتمي ده ورپکې. په دې معنا باندې کله چې
تاسو هلته کار کوئ یا د ادارې د کارمند په بڼه باندې کله چې تاسو اسناد پروسس کوئ دا سیستم تھرو ځي ستاسو مرکزي ادارې ته چې هلته بیک اپس موږ کولی شو ورته ووایو چې له هغې نه د رئیس اپروال هم له هغه ځای نه اخیستل کېږي یعنې په دې معنا باندې چې رئیس نور هم راحته کېږي یعنې دا پر دې معنا چې یعنې هغه خدمات چې چاته وړاندې کېږي هغه کس به په ادارو نه ګرځي له دغه واحد مرکز نه به یو کس د دوی کارونه ترو سیستم بیا هم دلته نو په دې معنا چې وخت کې نیول کېږي مثلا د شهادتنامې د ترلاسه کولو لپاره څخه د رئیس د امضا لپاره څخه به یو ځل واحد مرکز ته د پروسس لپاره څخه ځي د رئیس د امضا لپاره څخه بیا بیرته خپله ادارې ته ډېره ښه پوښتنه مو وکړله موږ د شهادتنامې پیلن اوس 15 ورځې یو څوک چې په اوسط ډول باندې شهادتنامه اخلي 15 ورځې په وخت به نیسي موږ طرحه ورته درلودله د معارف وزارت لپاره چې موږ کله ون سب شاپ ورته جوړ کړو نو هغه به 3 ورځې وخت نیسي راځم ستاسو پوښتنې ته کله چې تاسو ورځئ او غواړئ شهادتنامه واخلئ د اسان خدمت له واحد مرکز نه تاسو ته نور اړتیا نشته چې تاسو خپل پاڼې په دفترونو باندې وګرځوئ کله چې تاسو ورقې مو ورته ورکوئ د کارمند ته کارمند ترو سیستم یا د سیستم له لارې نه موږ دا کار ستاسو سرته رسوي دوی اړ نه دي چې بیا لاړ سي مرکزي دفتر ته ستاسو هلته امضا نور ځکه دلته پرس رعایت لرونکي اشخاص ته فقط یوازې ترو سیستم خپل مرکزي دفتر په لیکه کې کوي ورسره او ستاسو کار سرته رسوي یعنې دا په دې معنا نه ده چې ګنې اصلي ادارې به له منځه ځي اصلي ادارې په خپل ځای باندې دي د دوی خپل ارزښت ده حتی د موږ په مرکز کې د دوی د اصلي ادارو لوګوګانې برنډینګ هر څه لري یو خو دا ده چې د واحد مرکز نه کنټرول شي دا کارونه او سید ستاسو خپل دلایل ورته لرئ یو آیا فکر نه کوئ چې دا به بهتره اوسي چې په هره اداره کې موږ هلته ظرفیت ایجاد کړو لکه د پاسپورت ریاست بالکل او دغه واحد مرکز د نه اوسي یو بل اضافي مصرف دی نه اوسي هغه څو ګټې لري یو دا ده چې موږ به په ډېره حده پورې هر کس که پاسپورت کې کار لري پاسپورت ریاست ته به ځي که د شهادتنامې کار لري شهادتنامې ریاست ته به ځي دې ته ورته په هره اداره کې به خپل ظرفیت وي لکه اوس د پاسپورت ریاست کې دا ظرفیت شته یعنې لږ کار به اسانه نه وي ظرفیتونه بیا هم زه یادونه کوم ظرفیتونه د دوی د ادارو خپل ظرفیتونه دي ظرفیت لوړونه هم د دوی د خپلو کسانو تر وړاندې ده راځم یو بلې خبرې ته آیا تاسو فکر نه کوئ چې کله په هر اداره کې ما وړاندې درته ویلې چې شنه ساحه وړکتون بانک کافیتریا لابراتوار یعنی د دې ترڅنګ لسهاو نور سهولتونه چې په هر اداره کې رامنځته کیږي هغه لګښت اړتیا لري او دا لګښت موږ یو ځای ته راټولو هم افیشنسي یا ګټورتوب زیاتېږي او هم د خلکو د مالي سرچینو ځای نه مخنیوی کوي کفایت ونه کړي صدیق زی صاحب اوس که زه د یوې ادارې لپاره که دغه ټول امکانات برابروم نو دقیقا چې محدود به وي لږ زره مصارف به یې کم وي خو که په یوه مرکز کې دغه ټولو ادارو هغه مراجعینو ته دا امکانات برابروم دا خو بیا ډېر امکانات رانه غواړي یعنې زه باید شنه ساحه دومره ډېره ولرم چې د لسو د شلو د 150 ادارو مراجعینو ته کفایت وکړي همدغه ډول د وړکتونونو همدغه ډول د نورو دا په خپله یو لوی مصرف نه ده ډېره ښه خبرې ته مو اشاره وکړله تاسو اوس پاسپورت ریاست ته تللي او نور ریاستونه به هم لیدلي پارکینګ د سړک په سر باندې ده او موټر د سړک په سر باندې ولاړي موږ هلته ځای نه ورته لرو تاسو دې ته متوجه موږ هلته وړکتون نه لرو بانک هم هلته لري یو دنه وجود لري بل بانک خوشحال خان سیمې ته خلک ورپسې راځي هم مالي سرچینې ضایع سوي هم وخت ضایع سو هم په تکلیف دي ورسره موږ ون سب شاپ یو واحد مرکز کله جوړو د پل محمد خان په سیمه کې موږ سیمه ورته خالي کړې ده 15 جیره بمځکه موږ ورته خالي کړې ده هلته کله چې هلته جوړیږي یعنی د کوم لوډ یا د خلکو هغه بیروبار هغه ټول ورته په نظر کې نیول سوی ده هر څه ورته په نظر کې نیول سوي یو دا ده چې موږ ټولې منابع راولو په یوه ځای باندې مصرفوو او د راتلونکي لپاره موږ یو بنسټیز کار سرته رسوو نه دا چې اوس په کرایي کورونو کې زیاتره زموږ عامه خدمتونه د کرایي کورونو لارې وړاندې کېږي موږ هلته یعنی سرمایه گذاري نشو کولی کله چې موږ هلته سرمایه گذاري وکړو سبا هغه اداره له موږ سره نشته موږ دلته د دولتي سرمایه گذاري کوو چې د دولت سره پاتې کېږي او عامه خدمتونه دا باید سنټرلایز یعنی له یوه ځای نه منیج سي او سیستم باندې هم سرمایه گذاري کېږي په یوه ځای کې وسي که په انفراستراکچر یا ودانیو باندې هم
سرمایه گذاري کې په هغه وجه کې دی وسی او که په اشخاص باندې هم کې سرمایه گذاري کېږي په هغه اشخاص باندې دی وسی چې کله بیرته ورځنی کار واخیستل شي. اوس تاسو وینئ په زیاتره ادارو کې اوس موږ بهرنیو چارو وزارت کوم کارونه چې شخصي ادارې ته سپارل شوي تر څو په مخې ویسي هغه به هم وروسته له دې نه اسان خدمت منیج کوي ځکه چې شخصي ادارې نه شي کولی هغومره ظرفیت نه لري چې هغه وړاندې کاندي که نه په بله ورځ یعنی دولت نه غواړي چې په یوازې په یو چا باندې تکیه وسي باید ودانۍ ولري باید یو سنټرلایز سیستم ولري او پکې د اسان خدمات خدمتونه به رایګان وي کاملا مالی هزینه به نه لري کاملا یو بل شخصي ادرس هم شته د روان خدمت په نامه وړاندې سیمه یادونه ورته وکړه دقیقاً د روان خدمت په نامه هم تقریبا همدغه کارونه کوي او رښتیا هم سهولتونه یې رامنځته کړي دي تر ډیره حده پورې. تاسو فکر نه کوئ چې تر ډیره حده پورې د اسان خدمت او د روان خدمت کار تقریبا ایډیا یا ماموریت یو شی؟ نه، روان خدمت یو شخصي شرکت په حساب وایو چې دا یوازې تاسو ورځئ هلته اسناد مو ورته سپارئ او هغه اسناد تاسو ته پروسس کوي د اسنادو د پروسس په بدل کې تاسو نه پیسې اخلي. یوازې تاسو به پیسې نه اخلئ یعنی دوی د پیسو په لګښت او بله خبر دا ده چې هغه په ساده اصطلاح باندې ووایو کتلیست بڼه لري او دلته چې دا د ادارې خپل کارکونکي مخامخ تاسو ته خدمات وړاندې کوي. هلته هم کارکونکي هلته تاسو ناستې خدمات وړاندې کوي نه له تاسو نه ستاسو پاڼې اخلي او مخامخ ځي ادارو ته یعنی چې دا د رشوت او اداري فساد لپاره زمینه برابروي. په دې معنی کله چې تاسو زما پاڼې راځنې واخلئ او زه ستاسو دفتر تسلیم کړم د روان خدماتو دفتر ته دوی هغه پاڼې وړي راځنې دوی خپل کار کوي نور تا ته یعنی زیاتره وخت تا ته حتی اړتیا هم نه وي چې دوی کار دقیقاً همدغه خدمات دي که نه ستاسو هم تقریبا همدغه د اسان خدمات هم همدغه ډول دي لکه څنګه چې تاسو مخکې تشریح کړه که نه دفتر په دفتر به امضا په امضا او کس په کس به مراجعین نه ګرځي نو د دې او دغه فرق خو نشته. د دې او دغه ترمنځ ما درته ویل چې اول دا چې هغوی لګښت اخلي هغوی پیسې اخلي ورځنی او کېدلی شي زیاتره وخت اوس هم تاسو عامه خدمتونو دفترونو ته لاړ شئ هلته کسان وجود لري زیاتره کسان بغیر قانوني بڼه باندې همدغه خدمات تاسو ته وړاندې کوي ستاسو پاڼې درځنې اخلي د اداري فساد د زمینه برابریږي ورته ځکه ستاسو کار زر تاسو ته سرته رسوي او دلته د اداري فساد کچه صفر ته راکته کېږي په دې معنا باندې چې یو اصولي کړنلاره ورته وجود لري یو نظارت ورته وجود لري چې ستاسو هم کارکوونکي څاري هم هغه راتلونکي کسان څاري یعنی هیڅ د شفافیت ورپکې 100% تضمینېږي او هلته تضمین وجود نه لري یعنی تاسو اوس کولی شئ زیاترو ادارو کې تاسو خپل پاڼې ورته نه د ادارو مسله بیله ده دغه د شرکت مسله که نه عین کټ مټ هماغه خدمات وړاندې کوي لکه څنګه چې تاسو تشریح کوي یوازې فرق یې دومره ده چې مالي لګښت پرې راځي نور خو هلته د فساد مسله نه ده. اوس د بیلګې په توګه که چېرته تاسو یو شهادتنامه تصدیقوي نو د یا لسانس او وبخښئ یا د لسانس د اسناد او یا هم د ماسترۍ تسلیه اسناد نو په د بهرنیو چارو وزارت کې یو مشخص فیس لري چې باید هغه تحویل کړي تاسو ته نه دا هغه فیس هم دسکه اخلي یو څو چارجز هم دسکه اخلي نو د خو د فساد مسله نشته که نه. ما وړاندې د اشخاصو خبره درته وکوله او بل دا چې یعنی کله چې تاسو وایي چې یو څو چارجز ورځنې واخلي ولې اضافي چارجز ورځنې واخیستل شي زما له هېوادوال نه دا عامه خدمتونه دي باید د 10 افغانیو په بدل کې د بیلګې په توګه دا تاسو ته وړاندې شي ولې تاسو نه 100 روپۍ واخیستل شي ولې درځنې واخیستل شي دا ستاسو حق ده چې تاسو ته په 10 افغانۍ باندې دا خدمات وړاندې شي نو ولې تاسو نه 100 افغانۍ واخیستل شي خو د دې لپاره کوم دلیل وجود لري؟ که زه اوس ورځم قرارداد شوی د وزارت د بهرنیو چارو وزارت ټول هغه تصادیق لمدغه شرکت سره قرارداد شوی که زه ورځم انفرادي ډول باندې زما کار نه کېږي نو دا خو بیا د مراجعینو ستونزه ده که نه خو همدغه ستونزې ته د رسېدنې په موخه چې د تاسو اضافي لګښت څخه د تاسو مخنیوی وسي اسان خدمت اداره د تاسو لپاره همدغه خدمات په نږدې راتلونکي کې موږ اخلو دا ستاسو سره ژمنه ده چې تاسو اضافي لګښت ونه سي ولې تاسو اضافي لګښت وسي ولې تاسو یو بل ادارې ته مراجعه وکړئ در حال چې دولتي خدمات د یو شخصي شرکت له خوا نه تاسو نه اضافي چارجز هم اخیستل کېږي او ریلایبل یا د ډاډ وړ هم کېدای شي تر ډېره حده پورې څومره چې اسان
خدمات د ډاډ وړ اوسیږي هغومره هغه خدمات د ډاډ وړ نه اوسیږي. سرغزي صاحب د اسان خدماتو ادارې پر وړاندې ستونزې څه دي؟ داسې انګیرل کېږي چې پخوا چې کله دا نوې اداره رامنځته شوه له ډېرو پراخو صلاحیتونو سره له ډېر پراخ مسؤلیت سره له ډېر پراخې بودیجې سره یو ډول برلاسې ښودل کېدله. اوس په هغه حالت کې نه ده، سلیقوي شخصي برخوردونه دي یا دا اداره د شخص لپاره جوړه شوې وه، شخص لاړه او اداره هم بې ارزښته پاتې شو؟ نه داسې کومه خبره نه ده. اوس هم موږ د ولسمشر مستقیم سپورټ یا ملاتړ موږ له ځانه سره لرو. که تاسو د حج سیستم وښیئ چې موږ د حج لپاره کار کوو، د حاجیانو لپاره مستقیم تاسو د ولسمشر لارښوونې ورته کېدلی سي چې اسان خدمت یې لارښوونه کړي چې اسان خدمت د دا کارونه پر مخ باندې بوځي. پخوا چې موږ د مالیې له وزارت سره تړلي، اوس د مخابراتو له وزارت سره وتړل سولو چې زیاتره د دې له خاطره چې سیستم د مخابراتو ساینس او ټکنالوژي سره اړوند ده، دغه له خاطره موږ له دې ادارې سره تړل سوي یو. فقط یوازې زموږ ننګونې تدارکاتي مسایل دي. یعنې کله چې د دغه ادارې مشر نو د وزیر نه و، دا مالیې وزارت پورې اړونده اداره وه. کله چې وزارت ته راغی نو دا اداره ځان سره راوست له وزارت او بل چاته مسؤلیت ور وسپاره. تاسو فکر نه کوئ چې یو ډول شخصي اداره ده؟ نو بیا نه، داسې هیڅ کوم شتون نه لري. کله چې تاسو لاړ شئ د باکو سټرکچر یا د آذربایجان سټرکچر تاسو وګورئ، په پیل کې کله چې رامنځته سوله د اکلیل حکیمي ته لارښوونې لاندې شهزاده ایوبي د مسؤلیت واخیسته چې دا اداره پرانیزي. یعنی په هغه وخت کې موږ دومره له سیستم او ګورننس سره موږ رابطه نه درلودله. تاسو چې لاړ شئ د باکو سټرکچر وګورئ، عین شکل سټرکچر هغوی هم لري، عین شکل ساختمان هغه اداره هم لري او دا هیڅ کومه ستونزه نشته. ځکه ای ګورننس موږ یو بله برخه لرو یا الکترونیکي حکومتداري ورته وایي چې موږ دغه لپاره زمینه برابروو، هغوی له موږ سره ګډ کار کوي او هغه د مخابراتو وزارت تر چتر لاندې کار کوي. نو همدا چې موږ مخابراتو سره وتړل سولو، دا په شخص پورې هیڅ کله تړلې یعنې یوه برخه ای ګورنمنت ده که نه؟ ای ګورننس لپاره موږ زمینه برابروو. یعنې نورې برخې هم مربوط دي مخابراتو ته راځي یا د ټکنالوژۍ دغه عصري ماحول ته راځي؟ سیستم جوړونه چې مستقیما په مخابراتو پورې اړه لري. یعنې بدون ټکنالوژۍ نه موږ د چا لاس نه شو نیولی چې شفافیت او روڼتیا رامنځته کړو. سیستم به یې چې د لاس بنیسي، سیستم له مخابراتو سره اړوند ده. ښایي دا په دې حد کې دا هم شي چې یو مستقله اداره اوس رښتیا ولې مستقله نه شوه؟ موږ وایو چې د اسان خدماتو اداره، یعنې پر دې معنی چې استقلالیت لري، ولې تاسو تر اوسه پورې استقلالیت نه لرئ، یا د مالیې وزارت اړوند یا د مخابراتو وزارت اړوند؟ تر دې دمه پورې یعنې زیاتره زموږ خدمتونه چې دي له ډېری ادارو سره دي، موږ له 1400 ادارو سره ګډ کار کوو، خو د دې لپاره چې یو منبع واوسیږي چې موږ هغوی ته راپور ورکونه وکړو. نو تر دې دمه پورې مخابرات له وزارت سره ده. نو کېدای شي نوي سټرکچرونه چې راوړي. تاسو علت درکړی حس کړی؟ علت خو ما وړاندې تاسو ویل چې زیاتره سیستم جوړونه چې دغه وزارت مخابراتو پورې اړوند ده، همدا ده چې اسان خدمت اداره هم مخابراتو. یو اړیکه لرو دا په واورو. ناصر ورور موږ سره په لیکه کې ده. مهرباني ناصر صاحب ستړي مه شئ. السلام علیکم جبران صاحب، تاسو ته مېلمه ورور ته سلامونه احترامونه. وعلیکم السلام ناصر صاحب، تاسو دې بیا ستړي مه شئ. مهرباني. خدای مو خوشحاله لره. اول خو لکه انتقاد ورکې غونډه انتقاد په تاسو کوم ځکه د تلویزیون باندې ډېر خلک هغې په اسمانچۍ لکه څه نه خپه کېږم. اعلان کوي چې تاسو دې ټکنیک کوئ. دا څو وخته څو واره تکرار شول، بیا تقریبا 10 منټه 15 منټه مو تلیفون باندې کار نه کېده. اوس ګوره اړیکې هغه شو، خو خیر پار سره دا خبرې وړې دي. مهمه مسله ده ناصر صاحب، حتما یې بله صاحب مهرباني. څو واره تکرار کوي چې دغه ادارې چې دومره اسانتیاوې روشي کار لکه د پاسپورت دوی د ورځ مثال ورکړو چې پاسپورت کار تارو په کترو اوس د کار په ډېر کم وخت کې مقصد اجرا کېږي. دا که په هر ادارې کې دومره کار اسانتیاوې شي، د یوې ادارې ته د دومره یو خو د مامورین نن سبا افغانستان کې کار نشته، د پرسونل د خلکو هم بیکارتیا، دا هم ډېره مهمه خبره ده. بل یو ټول هغه چې بیربار ولې ته دغه ورور چې یو سړی د یو پوهواري تذکره په کار دی، هغې لایسنس په کار دی، هغې په کار دی، د شرطنامه په کار دی. ورور هر سړی خو شرطنامه نه خلي، هر سړی خو لایسنس نه خلي. اوس ما پاسپورت په کار که پاسپورت ادارې ته لاړ شم، پاسپورت ما ته لاس روش دغه نه خبره چیرې او د بل ما هغه شرطنامه په کار دی، هغه دي شرطنامې ته. دا آسان خدمتونه خو مو دا نظر ده که په خپل هر ادارې کې همداسې چټکۍ سره پاسپورت شي، دا مو په نظر ښه کار ده. لیکن دوی نه پوهېږم د دې خبره چې ټول یو مرکز ته راوړو، د یو مرکز نه راوړلو نه
ګور د ترانسپورت بیروبار د جوړ کړ خپل د الټاکه جوړ کړ دومره غاټ دفتر تل ضرورت لري چلته پورتنو ته پیدا چلته ډیر غنور ته پیدا ولې پر مثلا که وزارت مالیه کې شتنامه سړي په کار دی لکه پاسپورت کې چې کار کوي نو چې یا لسن پر ریاست ترافیکو کې یعنی اوس ترافیکو کې خلک واقعا سره مثلا داسې لستونځي سره لکه په کې چې اخته دي د پاسپورت کې په سابق او په هغه کې هم کې نو دا یو چې نه ادارې نه ټولنه په نظر کنه نو دا خپل پیدارو کې څنګه چې تکیله د چې دا کې زیاته شي مقصد ډیره زیاته مننه کوم صدیق زئی صاحب که څه هم او بکې ناصر صاحب که څه هم صدیق زئی صاحب هم په دغه مسایلو باندې رڼا واچوله خو بیا به هم ستاسو د اندېښنې یا پوښتنې جواب مشخصا درکړي لومړی مسله دا ده چې ټلیفون نه روښیږي یا ټلیفون نه ځوابیږي دغه باید روښانه شوی وه او زه له خپل تخنیکي همکارانو څخه انشاءالله چې دا هم په رسمي ډول باندې غواړم او انشاءالله دا به تعقیب کوم چې آیا نه ځوابیږي که مصروفه وي دقیقا چې ځینې وختو کې نه چې ډیری وختو کې دا ټلیفون زموږ لیکه مصروف وي اکثره هیوادوالو څخه زه بیا هم غوښتنه کوم چې که چېرته تاسو نظر پوښتنه تبصره نه لرئ نو هیله کوم لطفا مزاحمت مه کوئ ځکه چې دا لیکه په مصروفه پاتې کیږي او بیا نور هیوادوال چې دقیقا غواړي خپلې ستونزې راسره شریکې کړي هغوی نشي کولی چې اړیکه ټینګه کړي نو په دواړو صورتونو کې انشاءالله دا مسله تعقیبیږي او حل به شي انشاءالله ډېر زر ناصر صاحب هم همدغه پوښتنه وکړه کنه چې دقیقا تاسو فکر نه کوئ موږ د پاسپورت ریاست ته که د ورځې د 500 تر 1000 کسانو مراجعینو په نظر کې ونیسو او د تذکرې هم له 1000 نه تر 2000 ځکه د الکترونیکي تذکرو مسله د خورا زیات بیروبار پیدا دې ته په نورو مسایلو په نورو برخو کې هم همدغه ډول د 1000 د 500 د 100 د 200 خبره راغله د زرګونو ته کنه د 500 د 600 آیا په یو واحد مرکز کې بیا دا لوډ نه ده له انساني فزیکی اړخ نه دقیقاً یو خو زموږ هیډ کوارټر یا هغه اصلي مرکز چې هغه د پل محمود خان په سیمه کې موقعیت لري موږ د کابل نه پوسته په کتلو سره موږ په 15 متفاوتو سیمو کې موږ د مرکزونو ورته پرانیزو 15 متفاوتو سیمو کې یو دا ده چې کومې سیمې کې چې هلته ډېر بیروبار ده هماغه سیمې خلک به راځي مغه نږدې مرکز ته همغه ځای نه به خدمات ترلاسه کوي دوی اړ نه دي چې د پاسپورت ریاست ته له ارزان قیمت څخه راسي هغوی ته به همالته مرکز واوسیږي خیرخانې څخه راسي همې وخت ځای همې مالي منابع ځای موږ متفاوت مرکزونه لرو په کابل کې 15 مرکزونه لرو همدارنګه موږ ولایتونو ته غواړو خپل مرکزونه وغځو په خوست کې په څو راتلونکو ورځو کې البته په راتلونکي اونۍ کې تر ډېره حده پورې موږ کېدای شي خپل مرکز افتتاح کړو موږ غواړو ټول عامه خدمتونه تر یوه چتر لاندې ستاسو د کور تر وړاندې درته وړاندې کړو ډېره زیاته مننه کوم صدیق زئی صاحب چې وخت موږ په همدې هیله چې ملت ته یا مراجعینو ته خدمات اسانه شي چې په هر ډول ووسي ښایي لږ زره ستونزمن وي خو دا چې ما ته د یو عام ښاروند په توګه خدمات اسانه شي دا به ټول لویه لاسته راوړنه مننه کور مو ده مننه درنو لیدونکو په همدې هیله تر بیا هم په الله سپارم ښه او سوکاله اوسئ